اخرنی سوال بولو دی ورو سوال کړی دی چې بعض مؤذنین چې کله اذان کوي نو د اذان د شروع کولو نه مخکې استعاذه او بسمله وایي، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، داسې ګرې غونته کوي بیا اذان شروع کړي. نو دا ثابت دی او که نه؟ الجواب اعوذ بالله او بسم الله دا د مانځه په شروع کې راځي چې کله ته دعای استفتاح ختم کړي سبحانک اللهم په هغې پسې بیا اعوذ بالله به بسم الله به او سوره فاتحه به دغه ثابت دي. خو په اذان کې او د اذان نه مخکې شروع کولو نه مخکې دا نه دي نقل شوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د سلف صالحینو نه چې هغوی دا کار کړی. او عبادات چې دي اصل دا دی چې دا به نه کې الا هغه عبادت به کې چې دلیل ده سره. نو که څوک وایي چې دا شتي نو هغه به څه کوي؟ دلیل به کوي او په دې دلیل نشته. او حدیث کې راځي بار بار تاسو به اورېدلی او موږ یې بیانوو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیثونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک زموږ په دین کې داسې کار وکړي چې موږ پې امر نه یې کړی او څه اصل یې نه وي نو هغه کار څه دی؟ هغه مردود دی. نو په هغه کارونو کې دا کارونه دی. د اذان نه مخکې اعوذ بالله ویل بسم الله ویل دا نه دي ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او نه د صحابه کرامو. په دې باندې به اکتفا وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته علم نافع نصیب کړي.